د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي د افغانستان د کشالي حل خبرې اترې دي، نه جګړه او تاوتریخوالی. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په امارت ټایم چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره امارت ټایم چینل سبسکرایب کړئ. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي د افغانستان د کشالي حل خبرې اترې دي، نه جګړه او تاوتریخوالی. نوموړي له بي بي سي سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې کله طالبان په دې باور نه وي د دوی پر وړاندې د ودرېدو پرته بلې چاره نه لري. د هغه په باور د افغانستان د سیاسي مسایلو په حل کېدو سره به اوسني حاکمیت مشروعیت ترلاسه کړي، ګنې له دې پرته په افغانستان کې ستونزې لا پسې ډېرې شي. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي موږ د افغانستان په اړه خپلې اندېښنې له ټولو لویدیځو او ختیځو هیوادونو سره شریکې کړي دي. د افغانستان وضعیت جدي غوره ته اړتیا لري، جدي پاملرنې ته اړتیا لري. افغانستان باید سیاسي ثبات ومومي او ژر تر ژره سیاسي حل لپاره لار ومومي، که د طالبان او که نورې ډله وي. د افغانستان ستونزې د حل لپاره د یو مشروع نظام سیاسي حل لپاره سیمې او نړۍ په ښې همکارۍ سره حل شي، که نه نو د افغانستان ستونزه او د افغانستان ستونزه یو ځل بیا به سیمې او نړۍ اغیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د احمد مسعود په مشرۍ وسلوالو په ځینو غرونو کې د شپې او ورځو د تېروي او د سرپرست حکومت هم د دوی د هیواد امنیت ته ګواښ نه بولي. د پوځي چارو کارپو اسدالله ندیم وایي د بهرنیانو احمد مسعود د مبارزې ملاتړ کاوه، په داسې حال کې چې د احمد مسعود د مبارزې ملاتړ ته هیڅوک لاره حاضر نه کړه. د بل لوري د افغانستان د وضعیت څارونکي پر دې باور دي چې مخالفت کې کوچني او محدودیتونه هم منفي اثرات لري، هغوی ته باید پاملرنه وشي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر، تر بیا ښې چارې.